دا وتا ستا په خور خار کې فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. أما بعد जोश जनों में हम भी कभी अपने आवेंगे. जोश जनों में हम भी कभी अपने आवेंगे. मजनू बनेंगे हम तुम्हें लैला बनावेंगे. जोश जनों में हम भी कभी अपने आवेंगे. मजनू बनेंगे हम तुम्हें लैला बनावेंगे. माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे. माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे. अल्लाह भी मजनू को लैला नजर आता है. दिल के आईने में है तस्वीरें यार. दिल के आईने में है तस्वीरें यार. जब जरा गर्दन झुकाई देख ली. बुत परस्ती दीन अहमद में कहीं आई नहीं. बुत परस्ती दीन अहमद में कहीं आई नहीं. इसलिए तस्वीर जाना हमने खिंचवाई नहीं. दरूद शरीफ है. सदर मुहतरम और जमा मुहतरम उलमा और मुहतरम उलमा, नन खुदा तपतरा
چې د خپلو مرګرو او ستاسو د شوق په خاطر زه څومره په تکلیف راغلی یم. یو مهرباني وکوئ چې نن زما تقریر به په عاشق او معشوقې باندې وي. زما تقریر به په نور څه نه وي. نورې خبرې نظر ته ټولې په شپېته کاله کې خلاصې کړي. سنیان مم پیجندلی دی او شیعگان مم پیجندلی دی. دا دواړه ډلې اسې ارتو پړتو دي. ما پروسه کاله غالبا تاسو ته دي چې مونږه سنیان د ابوبکر صدیق نامالو نو بیا مې دام درته ویلي چې د ابوبکر صدیق نور چې بی بی عائشہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ودیدا نو داغی نکاح په اسمانونو کې خدای تړلې. ډولای څنګه وا جهیز څنګه و ولیمه څنګه وا دا اسنو سنیانو حضراتو نن ستاسو د ودونو د اسلام سره ټیډي پیسہ تعلق نشته. ټیډي پیسہ ستاسو ټول ودونه لعنت ته په 15,000 روپے ورته موټر سجاوي شاله دې کې وسې ما بماما کی نوی نن په ډولې کې او ور سره دونډوړې ناشتي مخکې وچ په مال دکان کې ناشته مو دا موټر را باندې کېږي نو مال دار آیا چې ما بماما کی نوی نن په ډولې بیا زمون یو اشنا دے لاغو وادونو بینڈے پہ راوستے مالکا دادو سارام توپ کڑے دے ویلی مور میں وی چا آخری دی دے آخری زوئی میں دے چی لگرمان پہ او باسم وید پا دغا مور تا سٹکوریش دغا زڑی خدای پا گرنیٹو لگاوا نن زړی چې څومره ورانی دي اوس خو بله مزه جوړه شوه د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون سټایل دا پنډای پکې راوتی پتلون سٹائل پرتوگ نن جنکو جوړ کړي او دا غوډي شوې دیکھو ګورئ نن یو عظیم کنجرخانه درته جوړیږي لګیا ده دین پلازا دا به د ښځو عظیم دمخانه او کنجرخانه کتا سو دا وایي چې مونږ به د ابو بکر په نامه او د عمر په نامه خلاص شو والله کا خلاص شي. اهل شیعه کا دا وایي
چې د امام حسین په نامه به مونږ خلاص شو زما دې په خدای قسم یې کبي خلاص تاسو به الله خلاصېږئ چې ستاسو واده داسې وشي لکه په کربلا کې د علي اکبر واده چې شوی و علی اکبر پرځان سنبال د جنگ په لور زی زړه مې نسکور زی رومبش په د واده د وسار جنگ ته روان یزید سره علی اکبر پرځان سنبال د جنگ په لور زی زړه مې نسکور زی استر ګډون شچ سوک داسې شهزادگان وجنی دا مظلومان وجنی دا علی اکبر واده په کربلا کې شوی دا حضرت علی واده چې کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم راو غوښتو او کینولو او په خپل ورته د بیبي فاطمه ایجاب او قبول وکړو او د ببر شړې لپټه ور په سر کړه او جنکو ته وی چې دا د حضرت علی کور ته بوځي نو پاکستان د پچنه ځامنو نن د غریبو ودون په شادی حالونو کی هغه ورځ یو واده شوی دی د ملکه الیزابت په سکول کې مالچا نکاله ملکه الیزابت راغلی و که څه چلو د لندن نه زما یو اشنا دی د هغه ځای کې د جمعې په ورځ ناستم او هغه نن یو زبردست پروګرام دی مولانا صاحب اجازه تو کا چې دا وګورو مالوی ګوره د ملکه الیزابت د لیډي ډیانه واده او جنگ پټانګو کې روان پټانګو کستا سو واده ستا سو مړه ستا سو ژوندې دا په هغه طرز نه چې کوم طرز جناب محمد رسول الله خو دلې دي زما د په خدای قسمی چې د جنت بوی نه ګوري د جنت بوی خربای د زوی واده به کارت به په انګریزي کې چاپ کړي کای کنه کای کارت په انګریزي کې چاپ کړي ود مولا د نور واده کارت چاپ کړي یراشه چې لګای په دعاګانو رسخت کوي ایو مولا ماته د لور د ماشومې کارت مې درلېګلې ته قرآن نه دی ما ورته چې ماشومه ولنه ولا سکالوا ملغه تکړه وی په شرمونو شرمېږي بے حیا او بے غیرت قومه تاسو د بارانی دم د زمانه مسلمانان یې د بارانی دم په موتی مالا کې زو سیدما بارانه یو دمو ډیر خسته ډول کې به غول یو سړی وغه مشکیو اب ورته کډېدو زامن ورته ویلي چې سړی توپ زکه دې ډول کې ته مګډېږي کې وجنې دي هغه الخبر چې بیا نه غړېږم توبه بیا نه غړېږم د ولی په غاړه ناشته مشک ډکای بارانه شروع شو چې بارانه شروع شو نو دی ورته وای چې نه غړېږم درته ځامنو باندې کړه ما
چې بیا یو سات تیر شو نه غټي کم کنه ځامنو باندې کړه ما که خیالو کوي دی ډولکی کې کله کله د بلبل یا چولو چال شروع کی چې د بلبل چال په کې شروع کړي نو دا مشک پس مکه راځته دي و مرانو د چاپلار خو به دې ټینګ شي او په غړې دوشه تاسو هغه قوم یې په دې منازېږي چې جلسې ترالو مولا تقریر مورد دا مولا ځان له بلار قرآن دی وی کنجرتوب نامه په ولیمه کې دي په کوم شادي حال کې چې خزه او نر یو ځای روټي خوري دا ولیمه ده وای دا ولیمه ده نو زما عزیزانو مړ او شو سیرے پہ ما چوئے تش کپن کے تاو کئی او دمرا خلق خبر کئی چھے قبر کنی او کتی تیورو غرزوئی ویا سپردم بتو مایہ خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا خدای درم سپارلو ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات الا الاقرباء د مړي خبر ګرځول اخبارونو کې ورکول بازارونو کې اعلانونه کول دا حرام دي دومره خلق به خبره چې یو کوته وکني او خپلوان به خبر کې چاراشي او جنازه وي ایو مړي یو خپلوان ته په خوب کې وي چې به جنازه گر نه آئی بمزار خواهی آمد که جنازه نه میرا نغل خیر ده خو قبر له میرا شکر نو زما عزیزانو مړی او ژوندي ټول د شریعت په مطابق کوي علاوه ایمان وړي او کني ایمان ورل ډېر ګران کار پاتې شو دا چې یو سړی لا اله الا الله محمد رسول الله وایي او د لا اله الا الله چې کوم مقتضیات دي او د محمد رسول الله چې کوم مقتضیات دي د پاغي روان نشي د به وبخلې شو ته څه کوي کلمه هارته کوي د لا اله الا الله چې کوم مقتضیات دي او د محمد رسول الله چې کوم مقتضیات دي باغی با روانیږي الا به جنت ته ځي جنتونه نشتا جنتونه کوم ځای دي مونږ ته ګورو جنت ته ګورو د جنت د یوې کمرې لنواله بشپېته ملي تا دلته ټول اورځي سنبای په سخانه او په بازارونو په دمتوبونو کې تیر کړی دا اول ته جلې صاحب ته طالباغه کمره ملایي او طالب څه ملاويږي طالبا هغه کمره ملاويږي نه انشتا حضرت عمر باندې انسان بوي چلالی ولا علیا یا الله سغوارم نه خو چې سراته ونه اوس موږ مولا په قبر ودرېږي دعا کوي چې الله تعالی جنت ورکړي التاغه دایره کې هو جناسب ملو شوی کنه دعا کوي چې خدای تعالی جنت ورکړي یو مولا ته مې خدای دې کور ورانکا اته جنت دې ټول چې تا په 100 روپے دلا ورکنو مونږ کم خوازو
تو 10 روپے سخاب کې درکړې وې کنه نو پاغي دې دل اته والا جنت ورک نو موږ کوم خوازو داوا چې خدای والا جهنم ورکی اوه کلمه جنازه چې چا د مړو کړي لا سوچت کوي ځان ته پاسه نه پاسه ودرېږه پاسه ودرېږه کړي دي جنازه تا د خدای او قرآن وایي چې په دې ځای کې د درد پیدا شي چې مړي ته بیان راځي وای په ایمان چې جنازې ته ودرېږي مولا درته اول نیت وښیي څلور تکبیر او دا امام او دا پلانه او دا پلانه او په دې ځای کې د درد نه پیدا چې خدای دا چې ورته ولاړم مونږ ټول په جرګه راغلي یو الله تا ته نواتې کو چې لا بیګاله شپه ورته اسانه کړ نیت به دا کړی په جنازه کې قسم په خدای دې کني مونږ دا نیت کوو او نه تاسو کوئ الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی دعا کوي چې خدای ته ور جنت ورکړي دا ټولې د خلی خبرې دي دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے چې زما زړه نه ویلي خدای ته انه علیم بذات صدور خدای دې کنه دې ستا په سینه خدای عالم دې کنه دې عالم چې ستا زړه نه ویلي چې الله دې په بیګاله سوال جواب کې پاترا موله خدای په دې ډومبه شپه کې ورسره خصوصي مهرباني وکي دا درد د حضرت عثمان په زړه کې قبر له چراغ جړل به صحابه ورته وی چې ته د جنت جهنم ذکر کیږي ته نه جاړي او چې قبر وګورې نو ته جاړي هغه ورته وی دې ته ځکه جاړم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره ما د جناب محمد رسول الله ناوریدلی چې قبر د آخرت په منزلونو کې رومبنه منزل دی کپه دې رومبنه پیښه کې د قبر پاتې رالی عمر له تباش وي عمر او کپه دې رومبش پکې کامیاب شوه نو عمر له کامیاب شو عمر تا ته بچخه دي کی ملائکه چې دوه در تراشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر به ورسره ورته وخی ورته ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړي متعلق د دنیا کې څه خیال دې چې ورته وګورئ نو ورته یاد کړم نه په جون کې او نه به داغه چهره او داغه بناوټ او داغه حسن او داغه زلف او داغه ننګي دای چې یاد کړی نی او نه اوریدلی دې به ورته وای دې به ورته وای چې ها ها لا ادري آی هاي زه والله کدا پیژن دا نه پیژن ملائکه ورته نه پیژن نه روم بنه گزار چې ملائکه ورکی د دوای आवाज با په مشرق او مغرب کې واورېدې شي ځکه چې څومره گزار تیزی نو دومره هغه دوای आवाज هم تیزی نو د आवाज په مشرق او مغرب کې واورېدې شي الا الجن والانس مگر بني آدم
او جنات به نه اوري ځکه چې دوی به بیا مړې نه قطعي. نو دا د حضرت عثمان نه ویل زما په مخ خاورې ومږئ، خاورې مې په مخ واچوئ او قبر کې مې کېږئ چې الله لا خاک آلوده مخلار شم چې رحم او کرم را باندې وشي. دا عمر نه تاسو کوي بمینی والا بگیری دوی کړي خو د جنازې درس استاد کې نه وکړي. دا مولا مونږ نو پښتو هم د اپوزیشن لیډر څخه پسر کړي. زما عزیزان خبرې ډېرې دي، اوس درته د عشق راز شروع کوم. داستا درب په هزار درمان ورنکمان، داستا درب په هزار درمان ورنکمان، آشنائی بج په این و آن ورنکمان. که یو ظلم دی زلف پلاس کی اوزی، که یو ظلم دی زلف پلاس کی اوزی، یو اختب دی پدرس جہان ورنکمان. سو انوی نمستاستر کے کا خدای کاندی، سونوی نمستاستر کی کا خدای کاندی، عزرائیل بطرح غزان ورنکمان. تو رحمان داستا دشند جام حرام گئی، تو رحمان داستا دشند جام حرام دے، سو دخپلوی نو جام تاوان ورنکمان. اللہ اللہ کپ قدر پہ قیمت برل آسمان خود بھی نمکرد خاور بندیوانے، بیچارہ عاجز اور بشی تورتملا، بیچارہ عاجز اور بشی تورتملا، کرستم غندی دہر پالوانے. کل زمان بمزغ مات ریز مریض پریوزے، کم زمان بمزغ مات ریز مریض پریوزے، سو بسور پا اسد عمر تیز روانے. دا اجل پن قاروب دی تاراج کا، دا اجل پن قاروب دی تاراج کا، کد درستی دنیا راج کبھی سلطان. مشرف صاحب میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں مویا. دا اجل پر قارو بدتا راج کا، کد درستی دنیا راج کبھی سلطان. مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کر، مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کر، چی خلیوی پسنا درب گویانے. داد خاما یندیخنا دا کم دلیلا، داد خاما یندیخنا دا کم دلیلا، چی ازغی کری پتما در ریحانے. قافلی چی دی یمین شمال بیلیگی، اے حافظت بملدکم کاروانے. کم خبر روانی قیامت خبردار گڈلی جوڑی شی. گڈلی با جوڑی شی، خی طرف تا دا جنتیانو ڈالا او گس طرف تا دا جہنمیانو ڈالا. نو دے وئی
چې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه تب ملد کم کاروالی خدای خبر چې مونږ به چرته مونږ به کم روان خبر را در شو دوستان دیو خانان دیو نوابان دیو صاحب مالی خلق دیو دا علاقه خلق دیو جنازه وشو مولا ولاړ د تلاوت کې دا خانانو داسې کړی دا ولې داسې کړی دا د حق ګونی راځي دا په مړي کې خاورې اچي مالدا چې په پتا خاورې نه اچي ولې چې په خوش زکام کېږي مې کنه بیا نن مونږه دې ته خوشاليږو چې وزیر صاحب می جنازه ترا لیډر صاحب می جنازه ترا آئی جی پی صاحب می جنازه ترا خان می جنازه ترا دا خانان چې جنازه کوي لګدین پس په غور ورته ګوري په غور نو خدا سے جنازه دعا کوي دې دې کې یا غلام دین ته اشاره وکړي چې زما د دغه نه چلارې مرشد خدای نه مراد کړي کای کنه کوي وایي په ایمان نه ټول وایي دا چل کوي کنه نو چې پښتو ته کاله کې ما په نه کوي څه زما غني کوم تاسو پوری نه کوئ وای دا چانا چې جنازې لري راشي او کټه دی ګوري او پسترګو کې وخراشي چې الله دا بیګال شپه خصوصی مهربانیوں کا قربان دغه دعا غواړه دا خلک چې زما زمر شم کا او زما جنازه ته دا خلک راغه په ایمان کدا خدای ما وبخي په ایمان زکا چې د ځلنه نه کړ چرته تر یو مړ شو هغه ته مړ ژوند دې نه سوي وای ته څنګه مړ ژوند دې نه سوي او چې دا وخت دې مړ ژوند ورسته نه دا څه کوي خانه خراب بچو مړ ژوند دې نه سوي دا غدا ریډیو خبرونه دي ریډیو کې خزه خبرونه وایي कश्मीर के मुज़ाकिरात भी हो गए और कश्मीर भी बात नीचे आ गई और कश्मीर 350 पे तक आलो उसको कश्मीर को फौज गठी फौज खुदल तसेबत ना चरगांदा तो दे आदत शू कश्मीर खुबागा शह गठी कि पर जंग बदर के दरोजी न्याश हुआ और सहाबा रोजन हुआ दशपी पेशमनी के सद खुराक होना यौ कजूरा पद्व का सनीमा करे हुआ यौ कजूरा नीमा यौ सहाबी उखड़ो नीमा बल सबाल रोजंदा और तुरी पलास की भी जिहादम कही अल्लाह और सरस गैरत को چې ها تاسو په یو کجوره روزیونی و اسمان نه الله 15000 ملائکه راوستل 15000 ملائکه پاسونو سوري وي تورې پلاس کې وي د کافر سر به کټکولو ابو جهل غوندي خنزیر سره ته کټکو چې چا ور منډه کوله ملائکه و بیانو هغه ملائکه د کابل په غرونو کې ناشتي دي کم امریکانه جرا شو ټرک التفرو ټرک
هغه ملائکی په عراق کې ناشتي دي فوجیان د امریکای تختی لګیا دي د عراق مکه زرګونو لکونو فوجیانو بغاوت کو چې دا مردم فوج خو دې د پاره چې 24 घंटे به تور پلاس کی حاجی محمد امین یې خدای وبخي هغه به وی چې تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناس دل خو خوان کوي تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناس دل خو خوان کوي لیکن تور پلاس کې په میدان کې ودرې دل ډېر خوان کوي کشمیر څه شی یو مسلمان د لسو کافرو بسته نن به د کشمیر نه چې نن به مونږه د ورک شو کم صدر و دغه هندستان واجپای ټیلټیز دا ټیلټیز به مونږ په کونه کې پړیا چولی و راوسته به نن مونږه د هندو د جواب نه یو د هندو د جواب دا ټول ګن د انګریزي چرګانو جوړ دا انګریزي چرګانو باندې عادت شو چاته کړه کول په سر کړو او چا خیر کې راکې شو سبا هغه وزن یو لیدو دومره رانه وته مالدا شکر مالدا د سوما میاشتا مالدا د سوما میاشتا ول چوب شاورک شومه غنده خبرې کې ناستو پکورته خبر اوره د انګریزي چرګانو کار او چې خوري دي کنه دا خوراک تاسو نه مالي دلې ده اولان دي زلزلہ خدا کنه ورک شي ټول ابل اشپخ غیر اوسته خو بیا بچ شوي د اسمان اراده در تخې نه دي تھرو پاکستان واورا چې د پاکستان تا د الله اراده ګوره خې نه ښکاري 1000 معشومان ابل اورس په کابل کې د یخنۍ نمبر شي د خزو خپې ماته شو 3 لک خلق د سمندر طوفان وړي دي او عمل بولاندې چې تر اوسه پراته دي اغلا پاتې مونږ دوی په څه خوشاله مونږه امدادی فن تیار ہو گیا اور فلانی جگہ پہنچ گیا ستا په امداد د خدای تندر راوغورځي چې زما زوی مرشي زما لور مرشي زما پلار مرشي زمر شم ستا امداد دی الله ستا په کفن لګي تاسو خوشالي دي په امداد امدادونه سي الله ترجو شي الله ترجو شي کني د اسمان اراده در تکي نه کاری د سمندر منځ دل او سونو فوټه سمندر چته دل او بیا پیراوړې دل د صدقو کو خبره دا خور شي هغه وګورئ چې په چار اغله او څوک یې اور دا څه به د شپې پراته ای او یو پړک بشي او پړک کې با پته نه لګي چې کم پایې وره الله ترجو شي نن د دنیا په دولت او د دنیا په پیسو دا تبلیغ والا چې د چا جمعه تلار شي نو ډیر ماته وي یاره شو کو تبلیغیان راغلي دی بس خو په غم اخته اوس کور دی وران شته تبلیغیان خو چا نه روغل نه غواړي چا نه وب نه غواړي
چانه کټ نه غواړي، چانه کوزې نه غواړي، چانه چرګان نه غواړي، خپل کټوي پخای. ابل اورځي زمون جماعت ته د چین دوه کسر راغلي په وفات کې د چین. ما تراوسته ما خدا په خوږي جماعت ته تلې نه شوم. جماعت راوسته ځوانان لکان د چینی ژبې ترجمانان ورسره وو. ما ته وایي اچینیان په خپل ژبه کې چې مولانا صاحب ته وایا چې زمون څومره عمر تیر شو مونږ داسې خوند د زندګۍ نه دی لیدلی لکه په دې تبلیغ کې چې دي. چینیان، امریکنیان مال راضي مسلمانان شوي، انګريزان مسلمان شوي. پروسه کالی او دمره ګیره وا راغه ولزان انګريز ما پادریوم مسلمان شوی. ستا تاریخ ما په لندن کې اورېدلې تا سلام راغله ما خیر کاوه ما هم پوس کړه. ډېر صاحب نه یاره داسې خبرې وکړي کنه چې زه درته څه ووایم. داسې خبرې ما ته څه شي مسلمان ته په دې نه کوي. ویل زه دې مسلمان کوم چې زمون پادریانو په تورات کې یو تخریب کړی دی او بیبي مریم ته د خدای ښځه ویلي دي او عیسی علیه السلام ته د خدای زوی ویلي دي. ویل ما ته زړه کې یو سوچ راغی دې ټکي زه مسلمان کړم. زړه کې دا سوچ راغی چې مونږه چې ښځه وکړو یو بچی موشي بیا نور نه کېږي بیا بله ښځه نورو بچو دپاره کوو. نو الله د دومره لوی شان سره په یو ځای اکتفا وکړه. وکالو چې بله بیبي مریم هم کړی وی که دماغ ته مې دې خبرې اپیل وکړو او فورا اسلامیک سنټر ته لاړم. اول ته مې ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله. انګریزان نن د مولانا الیاس رحمت الله علیه تاریخ وګورئ. زمونږ د مليانو په دې دغه مکه دي هم مليانو بداوي چې د دریای دجله په غاړه چې سپه د تند مرشي الله پاک حضرت عمر ویلي چې مانه به تاسو کوي. نن د دریای دجله په غاړه باندې بني آدم د تند مري او موږ ول تاسو موږ وایو څنګه کیته نه کچ سپه د تند مرشي الله به تاسو زمون نه کوي. اوس بني آدم د لوګي مړ کیږي اوړه ګران، بجلی ګران، سوی ګیس ګران او د شاهانو بنگلا مفت، گاډ مفت، بجلی مفت، ټلیفون مفت، ایئر کنډیشن مفت، تنخواګانې مفت او دغه مفت. سمه چې غواړي بنگلې له بدرځي هر څه مفت. زه د شپې سویګیس ایټر ته نشم کېناستی 10,000 بل 12,000 بل ارمان دی نو داسې وس به مې په لاس کې را نشي چې 2 کروڑه به دا سرکرده علالوم اول مشرف علالوم دی 2 کروڑه چې 2 کروڑه علال کم نو دا 12 کروڑه به ایله د سړي ځامن شي. اوس چپ شاهان دیکھو وګورئ انا کسبلا در باندې وکړه بلبل راغله هغه وخت دی بابوجي کینه زه بس کومه زما دیدانو د شاهانو ارشه مو. بیا شاهان چې ریټایر شي 10 کروڑه به ورکړي 10 کروڑه به ورکړي. 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 10 کروڑه به ورکړي.
نو بیا د 5,000 نه د 6,000 روپو میاش په سیټ باندې ولګي ا گنجې چې خدای ورکړې له پاکستان نه کم گنجې ها نواز شریف نه ټول وایي نواز شریف ا گنجې ا چراغه په ملک بوج دے چپڑاسیانو باسا جونیئر کلرکانو باسا ریٹائر او جوړولې سا موټر وې د پاکستان ته د موټر وې ډېر ضرورت او که غریبو ته د روټۍ ډېر ضرورت دی ها د موټر وې ډېر ضرورت بیا امریکای ته روانو پجاس کې خپل دوندونه ته ډبل بیډ اچولې ویلا کله کله آرام کوي امریکای ته 14 غنټې لګي پجاس کې ڈبل بیڈ پجازونوں کے ذات داچے اس وہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی و چراغوں سے ہے روشن تاکر دے نعمتون زین نہیں اور زدے زما بچت یعنی یوم معصومان پر دے سرکونو گو رہی کوپره دمره ټوکړي کړي او دمره معصوم وي او هغه په انا نه ددوانه پر روپیا وتانه دا خرڅي او بیګاله پروټای معصومان وګورئ د پلاستیک بوجای په وګکړي او په دکانونو ګرځي کاغذونه ټولای کاغذونه او په خپل په دې ګرمای کې چپلې نه دی قوم تب خدای خورس خی دی ملک تب الله یو سړی کا یو په یو محله کې یا په یو کلی کې نه هر ورځ تیر کړه الله به دا ټوله محله په جهنم کې اچي نن په مونږ په مالې کې دا تاسو کو چا سره چې بیګاله چوکوږي شپته رانه کی دام چرې کړو زما دیدانو واورای په کلاو غوګونو واورای غریبان یې په خدای ته رجوع شي په خدای مې دې قسمی کوئی بم نه روټای بتا پسې منډي وای کوئی بم نه او روټای بتا پسې راځي خدای ته رجوع شي شکلونه ټیک کړي ګیره پرې دی جمعتونو ته په کوم شپه چې د زلزلې आवाज شو په جمعتونو کې زینو بار په سب کوڅو کې خلک ولا رومانځته یا الله توبه یا الله توبه یا الله توبه دا خالی आवाज شوه دی او چې څو وخت کې اسرافیل شپېلې وغږیږي په وخت کې بچکه چې څو وخت کې مړه پریم دا باران پریم دا بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں او د دیګر منا فوټو با سب په خدای دې بیخ د دیګر وباسي چې په دې قوم کې پیدا دي زوام په خدای قسم په خدای قسم چې د بجلیګر مولا نه ز سپم خګنم سپه ولې سپه سره به د خپل عمل حساب نه کیږي او بجلیګر سره به د خپل عمل حساب کیږي معنا سپم خبره فوټوانو نه څه جوړي نن ټول ملک عزیزانو بتخانه ده زه بیمارو ما څوک به تپوس تراغه کوټه کې به پروتم نو ایو دا څخه دی خو دیوالونو ته پته مالې شګورو ول ټي وي نشته یره یو بل قسم غسراله داسې غسراله چې ما کنځلې خپل تراله هم بیمارې تپوس تراغله غږونه ټي وي نن بلا بلا راوته دا غول غوندې
سیدی دے کٹی دی دے اغا بلا راوتے دا سیب پکورونو ٹیلیفون نیٹورکونه دی ټلیفون دی چې تنه خوستا خزه دی اوچتای کنه هلو څو خبرې کوم لانی خان شتا نه یادی خو تشریف بار وایې نه چاته زه ټلیفون کوم خبره ته ملو ټلیفون د خزه چې څنګه مخ عورت ته مخ دا سه د خزه आवाजم عورت ته د خزه आवाज بم پر دې سره نه اوري نن ارکو منکر من سره مخامخ وسیږي او دغه په کوڅه کې کورخه خرڅه څه خرڅه کورخه خرڅه دې کنه لکه ماته مخامخ کول هغه ورځي دومره ټي وي کوته نه نشته دومره او هغه کېبل چې لګولې ده نو ما نه مخامخ نه دیوال په شای راته وکړې دي لکه چې ما ته مخامخ هغه بیا دکاندارانو لم ورکړي او خرڅې په کوڅه کې کوټ او دا ته خبر کوم نه وایي چې خدای ته هغه جهنم ته نامو سره او ریپور جیل کې او سره خدای دې وبخي جلیل خان هغه به چلان دې د سرو ګلونو باغ د کلم بي دي دور لاندې د سرو ګلونو باغ د کلم بي دي دور پټال د مینې خطې دلیم تپوس مکوا الله ډېرو بسکلی خو موایا زما دسکلو ډېرو بسکلی خو موایا زما دسکلو قاتل تا دمرا خندې دلیم تپوس مکوا دا دا غشار ماته چې مولانا صاحب چې مرشم کنه چې د شناغر مليانو ته مې پرې نه دي مالي ونی ویلې بد نو تاسو ډیر ویلې دي اواز نه چې په تخته چرته وترانه نو هغه خدای شان ته وګورئ ما ته لمبا واچې زمر شمارات اچ مړو په پاړه جنار کې وم نو ته خبر شو نو بیا دعا ته ورا او داسې طبيعتي سره و چې چرګ به چا ولا راوړي د کلی نه اختر روانو ورو کې اختر زمونږ روزه په جیل کې و بده دې دې نه خېږي ورته اسی تمہارے کی چنگن مارنے والے ہیں نو چرګانې ولا راوړي نو هغه یو چرګ بانګونه وي چې بانګونه وي نو دا به خپل خوب ته نه پوهه چې خوب ته نه پوهه هغه څه چلے کړی دی چې چرګ له کو نه وره کړی سحر دې د عبارت ته وکړم هغه وصلخانه لګه خوا پکې ملمبل برکا مرم کما ظالمانو پاک دې له جندر کې دا مشرب مړ نو سحر ته زورل منو چې دا شکه بانګ نشي ویلې چې بانګ نشي ویلې نو ما غلام بلور ته ویل چې هلته دا چیر غلال کوي کنه دا خو بیمار دی باندې نشي ویلې هغه په ځخندا شو پسمکه راپړې وته ویل دا بیمار نه دی جنیا خان ولا د شپې تیل تو کو نه مګي نازور چو کې رسته بعد دی نو ما جنیا خان ته چې دا څه کړی ویل دا خدای دې تباکه کوله په باندې نه وای ته خو به وي بیا را سره بار په چمن کې ناستو د الکانو به والیبال کول ما ته وې د مولام پوي کا مونږل ته د الکانو تماشا کو د ما دیګر راته ودرېږي په باندې شروع وې دیم پوي کا لا خبره خطول مون سلو سوا کسان غاری پر جیل کې
مالی پارام کینا سړی توپ زکه اوس ملا سره څه چا غره ته به وګوره تیر بوتل پټ کتر کې راوړو او چې ما دیګر هغه په باندې درېدو د مرتا بوتل مخ کې کېو چې هغه داسې بوتل ته وکړه منډه کړه هغه څه چالو شو ستاسو طبیعت خراب شو ولا تیر بوتل نه ګوره چې کارما فهم کوي تاسو سره د چرګ کار پکار د چرګ کار هغه به د سړي ځامن کېږو مونږه وای چې بلبلې پکې نوی بوستان سکړما چې بلبلې پکې نوی بوستان سکړم بے میوے بسر وقت خرامان سکړما چې علاج مې د مرض کولې نشي چې علاج مې د مرض کولې نشي افلاطون غوند حکیم د یونان سکړما نن سبابا تی خالی منگولی درمو کبات شاید اورنگزیب او شاہجان سکرما دو گناہ دریاب لاؤ کرم لو یا خدایا دو گناہ دریاب لاؤ کرم لو یا خدایا زرحمان بدما شرپ میدان سکرما ظلم بے لطفا پمین محبت کی وای دا پختنا خود ابو هريره نو کوي کنه لسرد ابو هريره روټای نه دخلل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مقامه ناس ابو هريره رسول الله ته پته ولګی چې د لسرد یو شروع کړي نو ورته ابو هريره تعالی سره دې مټای نه خوري ما ته وینا نو ابو هريره ورته چوي چې سترګې راواړه وخماري سترګې راواړه وخماري زړه رساد زړه په سر وشتلې ما زړه مې سورې نه تساسي زړه می سورې ویني ته ساسي د بلتان خمار پزړ خورلې ما زړه می پشمار سلور ټوکړې شو زړه می پشمار سلور ټوکړې شو هر یو ټوکړه د بلتان ناره وهینا یا رسول الله یو ورځ بیا په دې لار واشه یو ځل بیا په دې لار راشه په پخوانو پلونو دې پریوت ګرځونه ابو هريره ورته وی یا رسول الله په خدای مې قسمي چې سترګې مې ستا په کتو مړې دي او زړه مې ستا په خبرو مور دی والله که په لس ورځې کې زه پوهېږم هم چې ما څه نه دي خوړلي عشق دې ته وایي د جمعې ورځ ده بله یو مزیدار ټکی واورئ مګر دې کې د خطر انجاتی ہے یہ لوگ جب چپ یو بله مزیدار خبره وکړه د جمعې ورځ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجا چوری د پیغمبر نقشه چې ده اده مشران صحابون نه ده منقوله هغه د صغار صحابون منقوله د وروپ الکان نو د صحابو اسی داسې نظر اوچت شو نو د حضور سترګې تورې دي ورته وی ارے جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا کر دی ارے جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یہ کہ چشمے سیاہ داری دیگر سرما دروں کر دی اے محبوبہ بد دپاسا بد کے یو دی اسی سترگی تور دی یو دی لانن پکران جمع چو دی نظما عزیزانو زما باس مدنی سے سره ما وعده کړو چې په معراج به باس کوم
نو زمون د عملونو زه په ګډو وډو سره کړم د عملونو او د معراج باس با کجوندیو او خدای په خیر خیریت هغه وخت راوستو او زمون د مرګریم خدای ژوندۍ لري چې دا د اسلام نامه په ټول پیښور کې الله د دې په برکت هغه دا د خدای ژوندۍ لري نو زما ځانو مخې کال لبک ژوندې او ما نو د معراج باس درته بعد معروفات کې کسخانه کې کسخانه کې بیا په معراج باس کوي خو یو مزیدار خبره وره مزیدار خبره وره مزیدار خبره وره زړه د الله کور کوي زړه څه کوي عشق همیشه حسن سره کوي خسته شړې د شه د سړي خوښي بدن هونه خوښي کنه که خوښي نو الله وی زمانہ زیات خسته څوک دی 24 घंटे په الله مین شي په خدای قسم پوي بم نه او په خوب کې به الله درته جل کوي دعا کوي اللهم احسننا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك یا الله د خپل حبيب په خاطر یا الله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای په دې زمون ملک الله هغه دا وتا ستا په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سر فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه تر لاسه کې دي شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12